هغه څلور خبرې چې نجونې یې د هلکانو څخه د اورېدو تمې لري. سلام، ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د نجونو طبیعت او خویونه د نارینه‌وو سره توپیر لري. له همدې کبله نارینه باید د دوی د خوشحاله کولو لپاره د دوی د خویونو په پوهېدو کې هڅه وکړي. لومړی، د نجونو تمه دا وي چې نارینه یې د دوی په شتون خپله خوښي اظهار کړي او دوی ته واضح ووایي چې ښه یې چې په ژوند کې مې یې، ښه یې چې د ژوند ملګري مې یې. دویم، نجونې په ښکلا تر بل هر څه ډېر ویاړي. د دوی د ښکلا صفت کول، کله کله د دوی د ښکلا ته حیران پاتې کېدل او د دوی سترګو ته حیران کتل د دوی زړونه فتح کوي. دریم، د نورو په وړاندې د دوی څخه مننه کول دوی ته ډېر لوی ویاړ ور په برخه کوي. هغه نارینه چې خپلې مېرمنې ته د نورو مېرمنو او خلکو په وړاندې قدر ورکړي د دوی زړونه یې واقعا ګټلي دي. څلورم، کله کله د دوی په مینه اعتراف کول، دوی ته واضح وویل چې مینه درسره لرم، دوی مو د زړه خوښي او د کور رڼا ده. په مینه اعتراف کول هغومره مهم دی لکه څومره چې مینه کول دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.